الله خیر بدور است بدور چوکیدار ویخ دای غبیام موده که گو اسما بودای و ما اخلا دوره وقت و دوشی لگه چا کاویلا مزړه شوه و کورونه کې ښه ډاډه اوسو ګوره ازمرای د سره ده چې زړه کوس پوس نه کو ګاونډیانو هیڅ غم ونه کو بېغمه وده شو او که نه وده کې ټیک ټاک یې ګورو السلام علیکم رورا السلام علیکم کوم السلام ستړی مه شه وروره ښه ټیک ټاک خیر دی څنګه ښه ما ښه بالکل ټیک ټیک ټاک کینه څرنګه دې په دې شپې پیښه وکړه خیر خدای یاره د سهاره داسې ګرځم ماښام شو را باندې ځان له دې محله کې چېرته د کرۍ کور ګورم ها فیملی د څوره ده مړه یو کس ما یو کس او ها نه هر ټیم خو به یو کس نه وي که نه مړه نو یو کس له خو کور نه شي میلاوېدی که نه یار چې ښځه دې نشته بیا خو ټوله بیخي کور نه شي یار کور خو م دې دپاره ګورم که نه چې کور وګورم او ځان له ښځه وکړم واده وکړم ښه نو چې مخکې راغلی وې که نه نو په غورون چې دا کور و دا نوې کډه به ته راغله او ډېر ارزون په ښه قیمت به میلاو شوی وی خو ډېر لیټ راغلی نو بل داسې کور نشته چې ماله راکړي نیمه پلار شته که نه اوس ځای ته کوم ځای نه راوړم دا ټول کورونه نن سبا داسې پیداوار دی مخکې پخوا زمانو کې به دا کار و چې کورونه به ډېر وو خلک به لږ وو اوس خلک ډېر دي کورونه چېته دي یو 2000 به زیاتې کمیشن درکوم خو کور رانه وګوره کور نه ګور درته کاتی شم نه 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 څه کوم کور به یې ته وګوره څه مطلب نو زه درته یم کور نشته او ته یې کور نو اوس چې کور نشته نو ګور خو چې تا لوړ نه ده دلې قبرستون دی هغې له به دې اوس ولېږم ته ویلې مخکې پرون وې بله ورځ ویلې نه راتلې یاره ما ته څه پته وه چې دلته دا کور خالي دی دا خو ما ته د اخواتنۍ محله کې یو کس ویل چې دلته ورشه څوکیدار کاکا به ناست وي هغه ته ووایي هغه ته معلومات شته چې د کرۍ کم کور خالي دی او کم ډک دی اوس داسې کور دی که نه چې ته لاړ شه او دا بل سیکټر کې وګوره دې له ګوره یو کور و هغې له زنانه مطلب فیملي راغله نو اوس خالي نشته او چې خالي وې نو ته خو ښه مزېدار یې بله خبره چې تور یې خو نو خو انسان یې که نه زما خبره واوره دا کومه زنانه چې راوستې ده که نه دې ته وایي یاره داسې کار دی دا کوره خلک نه ورکوي زه به تا له 15,000 زیاتې درکړم دا تې وباسه او زه به ورته راشم ویلې ته د ما د پلور سخري یې که ته د ما د پلور نیکه یې چې ټوله زه د پردي زنانه تر سرې ده یار زما خبرې ته غوږ کېږي ده داسې ستا د دادا لور ده یا ستا خپلوانه ده خو خبره د پیسو ده یو کور نه کوو مو سره چوکیداري شروع که د شپېلي وایه زه به یې ته 100 روپۍ میاشته کوم ښه زه به سوس مې زه دا ټوپک موپک راکړه دا شپېلې ویلې ماله راکړه ځه دا اوس په رښتیا شو نو چې اوس یې ته ونیسم که نه نه در کوم ته ځه لیونۍ خلا ده واخله نو زه خو ځان له ځای ګورم ته ما سره نو ځان له ځای ګوري نو لوړ شه بل ځای کې وګوره چې چا واده نه وي کړی هغه له څوک کور نه ورکوي او جینۍ مې کړې ده کویدن مې کړې ده زه یم چې واده لپاره کور وګورم ښه واده دپاره کلي کې وکړه دلې نشته او که بیا ډېر ضرورت وي ما په دې ځای کې واده وکړه نه وې راوله بیا یې دلې نه بوځه چې چېرته یې بوځئ نو زه یم ته اوس نه لاړ شه دا ستا په ځای دا ډیپټي به هم څه کومه بس دا زما ځای شو او دا زما کور شو دا خو تو ډېر کوشش کړی خو نه ده میلاو شوی خبره واوره یو کور وکړه که یې مو منې داسې مخامخ 3 واشرومونه دي که نه خولي دي کموډونه مموډونه پې لګېدلي دروازې هم پکې دي هغه فی سبیل الله دي او 2 مې لیټرین یې پې لیکلی چونه پې ومږه هغه پټ که او کاډه پکې وچوه تا ته ولې زه باترومونه والا ښکارم نیکبخته را خو خو ډېر مزېدار وي ته زما نه نه خبر چې زه د کوم ځای نه راغلی یم نیکبخته لا خو کوم ځای زه کور اخلم باترومونه نه اخلم نه نو ته کوم ځای نه راغلی ما ته وګوره زه د کلیوال سړی نه یم تا ته هسې کلیوال ښکارم عادتونه یې کلیوالو دي نو
و د څوره منټې درته خوري یار داسې کار دی که نه که کور در سره وي خو دا زما نمبر ځان سره ولیکه بیا به ما ته ټلیفون وکړې او که ني هم به ما ته ټلیفون وکړي او بېغمه شه بس تو نمبر موله روغلو یو 2000 روپۍ اوس هم در کوم دا کور خالي که تر 100 روپۍ راکړه एडवांस की एडवांस की करोड़ भी दी करोड़ वापस ते बोली दी नोड़ा तो ने जोनो 2000 रुपये पर 1500 रुपये को तो सुधरी प्रोग्राम लगा हाँ आगा यार तशे वकम خلاص يا فوقن ورخلا ګلبازه جی جان ماوی یې د ځان خیال ساته کنه دا څه کوي څوکیدار ماما ټوپک غر ورګه صبر وکړه څه چل دی جان ماوی کنه مې ماته لګې روټې روړه د مارکیټ نه ښه وی ټیکولا ښه نه بل اوس ګیدړ رو نشي دی خله اوخله یو منګاکورې راغلی و موزغه راته خراب د شونډې د قدرتي سري دی که دوه دې سري کړي دا قدرتي دي esto no ayuda مووي خپلو کې یو که نه چې ته یوازې په دې کور کې اوسېږې مطلب زه به د ټیکوله راوړم دا څه خبره نه ده خو لکه ته ځان له اوسېږې که څه شی دي دا ویلې ګلبازه زما څوک نشته دی زه یوازې یم ابه زه ټیکاله راته راوړه چې دا یوه روټۍ وخورم نوره مې مه تنګوه نه دې تنګوم په کورونو کې تنګوم دی خو زه خپله تنګېږم چې یوازې ناست یم خبره واوره نو څه شی پلار ملور دې نشته لکه خاوند میړه دی لکه بیخي واده نه یي ګلبازه زما خاوند پخوا چتروک شوی دی او پوډري اوس پته نه لګي بس زه ځان ته یوازې اوسېږم ته داسې وکړه چې ته لږه روټۍ خو راته راوړه که نه ښه خاوند دې پوډري و قسمت لا ګوره ته خاوند پوډري و د مو ښځه پوډري وه ما خو وشړم ما خو چې دکې داسې نه دي کتلي سړي خو مې کتلي دي چې هغه پوډر څکي خو ښځه خو مې چېرته نه ده لیدلې چې هغه پوډر څکي ته له کارخانو پورې لاړه شه ټوله به پته ولګي پوټلۍ نه ام مخله ښځې ناستې دي اوس دې مخله د سړي ناست وي په کورور کې اوس ټولې ښځې دا پایس مایس کې خبره وره ټوله یم ټیکوله ته څو راوړم یوه ټیکلې راته راوړه نور خو راسره څوک نشته نو که ته وږې وي نو خیر دی تا له به م راوغواړم تا که نه وي خوړلي زور مې تېر شو خبره وه ټیکوله ته راوړم ټوپک لا ګوره پیمان ګلباز په درېیم کې 5 پیرې پیل شوې نو پیل کېږي به نه هغه به که تو دیوال له ماسټر صاحب به وي که بورډ له ګوري ته ولې خاندې ځان پورې خوی ما یو خبره اورېدلې ده وي دلته وي یو کټه راغلې ده وي کډو به راځي وروره په دنیا کورونه دي څوک به ځي څوک به راځي کډه راغلی دا ته چا ویلي و او وي ګلبازه خبره مې وره دا یم خو له اوغله چې ته ګورې ها وي دلته وي کوم ځای دی دایمه یا وي ګلبازه دلته وي ډېره ښکلې جینۍ راغلې ده نو ویلی ته مور او خور نه لرې نه لرمه نو خور مور خوار څوک لري تا ته پته ده چې اوسه پورې ما واده نه دی کړی نو تا واده نه دی کړی تا نه چا درکړې نه ده دا جوپه کول کوي خبره وه که دله دې ښځه وکړه که نه دې به خوا کې به ګاونډۍ لا خوندي هغې به ته د مخ ولې وي په منځ کې به دا خپلې ښځې لا خوندي ګلبازه جی جان لږ راشه ما ته خو دا موټر لږ کولو کوي د اوبو موټر موټر نه ټول ګلباز ته یې وکړه زه به ورشم
زه به ورشم یاله خیر یاله موټر دغه د شی نه موټر هغه نه د وی هغه بجلی باندې ونیسي نه ته به د موټر په ځای باندې چې ته واشنګ ماشین راغون کې کړه نه دغه د اواز یو کنه نه چا आवाज وکړو دا موټر به ونی ورې سپیدي مالا سپوله خو आवाज نه پته کینه داسې درلم بیبي در نه بیبي تاسو جی زه درغلم ګټ باندې دغه دا وینو نظر کوي دي څک پردي زنانه مو په سترګو نه ده لیدلې یار ول راشه دا موټر د خدای د الله د رضا دا کار دی نه نو ته وابډي والے چې موټر به ته ټیکاوي موټر لګول خو آسان دي سوچ ورکه بټن و موټر ولګي نو بس هغه مولا ویلي تولې نه دی ویلي یله. زه د کور سړی یم ته پردای ګلبازه زه ورځم ښه خلا دا واخلا ګوري چې ته راور چې ته د موټر په ځای باندې بل ته خو بیا ورخاره شو تا کوم خبره واوره هغه ګوري چې دا څه بدرنګ روغ د راغلم زړګیا موټر ته روانوم دی وبو دا کنټرول کخه په پردي کور ور نشي دغه دا اکټکی هم دلته ده کړکۍ خبره واره کړکۍ باندې سکه کور به یو ډېره ښکلې جینۍ ده چا ویلي مړه ته دی خو راشه خدای دې تکه توره بدرنګه مړه پرېږده مې ډېر تعریف اورېدلی دی وایي ډېره هلکه که ښکلې ده موټر نشي لګولی چې زه درشمه ورګه زه ورځم او دوه خبرې ورسره کې نه کوم کنه دوه خبرې ورسره کوم دوه خبرې ورسره کوم چا سره تا ته یې مې شکرونیز خله واخلا پردي کور لا ویلوړي ګوري چې ته لری چا یې لکه ګلباز دی سکه روان شو ښه اوبه ټینکۍ ګوره اوبه راوځي ما اورېدلي چې ډېره ښکلې جینۍ دلته ده دونه بدرنګه ده خدای خبر شه چې د کم ځای نه څه چنګړی غوندې راغلې تا لیدلې ما لیدلې ده ما تا په څه ولیده ته خو ګورې هغلته وایي ما ولیده ما نه تپوس وکړه ولا خبره به ډېره زیاته نوم دی ما ولیده کټکۍ کې ولاړه وه خو برې ته یې و برید ګلباز کړکۍ کې ولاړو برید والا هغه دی موټر لګی راځي ښه ویم خبره ده ما ورسره خبره وکړه که نه د چا ورسه ما ورته سم زه ورسمه هغه ده ښه ته کوم ځای کې زه دې ځای یم ته الله تباکه چا را باندې زما د پلار په ځای بدرنګه تا ته وایي امتا ته وایي پلاره ورشه لکه دا موټر شوی دی خو راوځه بهر ته که نشي کولی چې زه درشمه دا واخلا ته پردو خلکو له په ستورو کې ګورې ړوند ده او مونږ نه پېژنې زه درته راښکاروم او ته ګلباز خبره سمه کوه مونږ رښتې له راغلي وو جینۍ ګورو خوښوو یې او ته چې کوم دی نو بار اوس پته چا مالې بوډا سیټ سپېړه راکړه د جیل سیپل ملوک لا ګورو کېنه زه موټر چیک کوم چې لګېدلی که نه یار لکه ګلبازه موټر چې کوي کېنه د ځون نه لګي دا کم عقل دی دا به یې چې کوم مالت له مې کاډه راوړې یاره مسافره ده کینو په کالو یا جینۍ دغه دا خبره وره تا خو دا سترګې کار هم نه کې ګوري دیوال ته او خبرې کې ما ته پلور مې ته وایه پلور په شرمونو یاره خو دا یی چې تو په عمر کې مو پلورم وو ګلبازه ما خبره دا ده که نه چې د کړکۍ نه ګورې ډېره ښکله خوشبو راځي ښه دا د سپریک هغه ده بوی ده ښه تاسو خپل ګپ لګوئ باسه دا زمونږ په کور کې داسې ښایسته ګل شی دا مې ستا دپاره عاشق وم نه وای نو ته چل وګیاوم که نه بېګو مې ټیکوله ده زه ځمه تا له روټۍ راوړمه دواړه په یو ځای وخورو ښه اواز یې راځي او تصویر یې نه راځي تصویر تاله انشاءالله ټوله پرده توره ده ته لاړ شه ډاکټر لا لاړ شه هغې ته وایې زه ګورم یو طرف له او شیش مې بل طرف له اخیستی وي ګلبازه ګوره زما یوه خبره وره وای زما مخکې ښځه مړه ده
نو مړه کېده به نه چې ته به شیش بلې لاغستو. نو ما ته چا ویلو چې دلته یو کور کې ښځه راغلې ده او کونډه کونډه ده. نه نه نو ما وی چې وبې کو خدای راوستې ده ګلبازه او دانې دا باسه چې ناستې ده موږ غله موږ غل څه دی ما سره څه ناستې ده کوم ځای ناست دایمه دا او دا د موږ غل چې کوم دی ته په خبرو کوی اعلان نشي کولی. ما ته وی چې دا جینۍ چې کوم دی دا تکه توره ده خو تورې که نه خو سپینې خو بس مړه دله اوس چې ته غپه کور ده بس هغه دی په دې نه دی دی یی چې بس یو غزه وي دم له خپله ښځه په څه لاړه ده که تو به خپلې له پردۍ به بېعزته کړو نو بس هغې نه وجه نه ته خپل تا ته څه تکلیف دی یار؟ دا ګیټ اوس کولاو نه نه تا ته تکلیف څه دی؟ کولاو دی بند دی تا ته څه تکلیف شته؟ ګوره څوکیدار سړی څوکیداري کوه خپله. چله ګورې ګلبازه تا ما لږ روټۍ رانوړه. وی خلا د کور روټه په موره وختې راوړم زړګی وسې ته راوړم بنده که دروازه نظره کوي دي هغه خپله نظر نه لګي نو ما به څه نظر زما خو نظر لګي د بریتولا ګورې که څوک یم پوره غای ماڼې دا ګیټونه مه کولاوه دا ور پښتو نه دي. چې ګلبازه یو خبره ته کوم زه څه هم خو ګوره چې ګیټ کولاو نه کې ټیکوله کام کوم خبره دا کور په څو کری دی نیولی دی؟ دا په 9000 9000 15,000 زما د هره میاشت زما د طرفه ورکوم. بل ورځ خو زمونو 300 په کار غوښتي تاسو ګورو ضرورت څم په منډه ټیکوله هغه وړکي له مې ویلو چې ورته زر راوړي. دا خبره وله ورکه زه ورځم. خبره وره ته کښېنه لږ دلته لږ کښېنه. ښه ورشه یو منټ زما خبره ورسره وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا بریتونه منګک په شان برید چې دي ورته خله ته وخله ته خو نه مو خیال دی بس ورګاډی پې ټول یم ټیکوله ته راوړي او لکه پرده او ساتر کوه چویزات یې ګلبازه ما وی که دلته ته ناستې که نه ما ته څه پته وه چې دا ستا مېلمانه دي. بس دغه پته دغسې په غلطۍ کې به هر څه وشي ته کېنه ماڼې بند که ګیټ وایي تا خو روټۍ رانه وړه که نه روټۍ خو دې رانه وړه تش چې راګې روټۍ مې نه ده خوړلې وږي یم ګوره څوک را سره شته نه زه خو تا ته د بدې ورځې سوال کوم. ظالم یې مو درېیمه ورځ ده چې زه وږی یم چې ټوله وګورم موړ شم ته موله ګوره ځان مړاوه که نه څه ما په خپله راوړم ځه نه ورکې راوړي خپه شوه زه به روټۍ راوړم. نه ماړه ښه ته راوړه څه پرېږده ماړه چې سپي وخوري دغه ځای کې تنور ده څه یو خوراک ته ورپسې ورشه چې ورته ګاډی ونه وایي چې ته له مقام میلاو شي چې ته کوم کې لاړ یار دا دې نه ته موله دا وایه ته کور څه و چې ته پردې زنانې سره خبرې کوي ما ته تپوس وکړو چې روټۍ سره څه خورې چې زه تا ته ټلیفون وکړم چې ته مور ده که ترور دې ده چې ته وې سره هغه کوي چې ټیکوله چې ته خپلې ښځې نه تپوس ستا نیا ده چې ته ورله روټیانې راوړې او کاجوس موږ بنګله ماته نه کړي دکان بندو روټۍ دې راوړه بندو دکان بندو څه شکر دی بندو دغه وکړه کنه یو ټپه ورته وایم یو شعر ورته وایم نو چې چیرې ته وایې کېدای شي په چپاړې دې وولي یاره خو ښکاري نو خښتې ښکاري هله څه وکړې جی قربان ګلبازه جی جی روټۍ دې راته راوړه که نه روټۍ هغه ماشوم له مې ویلي که نه ته لوږې مرې ته خو هم ډېره خېټې غایې صبر وکړه راوړي که نه ته رخصتوم تا ته پته شته چې زه دې کور ته ما کډه راوړې مو څیمه ورځ ده چې روټۍ مې نه خو مړه کېږم لکه ورشه پسې ګلبازه که نه ته ورښکاره شه دي شي د تو دغه دشمنون ته به ویلې مړه کېږي هسې ګوره اواز یې ډېر ښکلی دی ښه دغه ده ورڅه مخکې لاړ شه دغه ځای کېږده هغه ده زه به د روټۍ چپړه نشته زه به د روټۍ وړم هلته کښېنه کېنه کېنه وګوره عزت یې در کړو هسې یو خبره ته کوم واده دې خو لا نه دی کړی نه
برېت میم دي ګوره که داسې ښځه ورباندې واوړې ده په ما کې نه یار لکه باده خبره پردو سړو له ګوره زه خو دې بیا هم خپل هغه یم ګاونډي یم ته به دا روټۍ پته کړې وې دا زنانه وګېره که ټیکاله پته مې وکړه دا کړکۍ به د ښځه به سړی کړکۍ نه وي هسې دې یو خبره راته وکړه تا ته وایم کوم ځای کې دغلته یم بس سیده ګوره دغه ځای ناست یم وایم ګوره د تا ته یم موله یې دا زما ملګری دی دا زما ملګری دی او په خدای اعتبار کې څه دی صحیح نوم دی خربازه خربازه ګلبازه ماړه خرباز څوک دی وایي خمای خربازه 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 که نه ګلباز ګلبازه وایم به خدای بشي او په تا بشي زما دا رښتې ورسره خبره وکړه پوه شوې تا له یو خر والم نه دغه څه ورته وایي یاره خرګاډي په تا لم والمه اوس ورته څه وې دا ګوره تا ته غم سره څه راوستو اوس پې مو بېزته کوې پردې زنانه ده او زه دې له ناست یم چې په ما بروسه ده ته راغلې نو دا نیکه دې م راوستو دا اوس کنټرول کوي څوک ته داسې کار وکړه دا د سړک نه واړه ورشه چې دا کور ته ځي دا غړې به ځان سره روټۍ راوالي دا کار وکړه پورته شه ته دا ځان سره دا راځه کور ته پوځه کوم ځای ته سړک نه راځه چې سړک نه ورته ټیکوله راوړو ښه هغه دا راځه خبره وره په دیوال مې ورننه نورم خور وی السلام علیکم ته خو داسې د سپي نه یېرېږې د سپي 2 اویاشتنې بیا نشم والی پروس کال یې خوړلی ومه بیا مې 2 ټکې ولګولې ته راته وایي چې د ګلباز ته ته څه لپاره راغلی دلته چې هغه دې تنګ کړی دی زما ته یې روټۍ راوړه او تاسو سره ګپې شپې چالو کړي دي زما یو خبره واوره د ده په بریتو تیر نه وځي ګورې ها پوه شوې دا تشه خوله ده ها داسې جبرجنډه ښځه ده توبې به وباسي 4 بچي دي وی دا خو وایي چې زما ښځه پوډري ده اوس ما ته وګوره نه مې ښځه شته نه مې بچي شته اوې ابه لوندا نه کوږ وږ چې ګوري لیونی دی ګورې هغه دماغ هم کار نه کوي ها او د ګلباز خو چې یوه ونه منې ستا ومنمه نه زما لږه لږه زما ومنه ها ښه پیسې والا سړی یم ویم په کوواټ کې مې غرونه د قولې ها نو ما ته به سره راکړي ما له به څه وکړي چې غرونه دي د غرونه ما ته ښیه نو ما له به څه وکړي 15 غرونه به ستا په نوم کم ښه او داسې کار به وکړي که نه چې ګلباز راشي سپا جواب به ورکړي د څه شي د څه جواب به ورکړمه د څه خبرې دی خو څه شی خو لاړ دی ما له روټۍ راوړي نه داسې شی تېر شو نه څه تېر شوی نه دی کو تور سپی او څه شی و ستا غوږونه ټک ټک کېږي هغه خو تېری دی ما له روټۍ راوړي ولې ما سره خو نوره څه خبره تره نه ده کړې چې ته راسه خبرې کې د هغه خپله ښځه شته خپله ښځه شته بچي شته ګوره د هغه په دې دوکه ګڼکپۍ فراټ کې را نه شي زه د هغې چې یم دلته کې ګاونډی ولکه مو خو هر څه واورېدو غلی مو 4 بچي دي او زه چې کوم دا نو هغه یم غټه پټه ښځه مې ده ځون نه لګې دله روشکله ده واخله ماڼۍ ته خم لکه چرمختې کړه چې راووتې خبره واوره ویم زما څه نوم یې دی چې بورقه کې در پسې راغلې وه اډولې نوم یې نشته څه ویم د زما او در پسې راولې مې اورې چې راشه خاوند دې بیا لګیا دی کارونه دله ګوري نو که ما مې تو ښځې له نه وي که نه ما یې نه ریکارډینګ کړی تو که بیزوګي ښځې لکه ما نه وي که نه نو زه به ګلبوز نه یم هغه دلته کې هېڅ هم نه دي کړي ما له روټۍ ته تللی دی او دلته ناست دی هسې تورونه ورپورې مه لګوه پوه شو که نه په کورون وایه چې زړه دې چا دی پوره ډېر تخنیکي رو تخنیکي را کشمال یې لمر راکړه دا نه نه تا نه وایي کشمول اوس یې ما ته خوږې خوږې خبرې کشمول زه پېژنم نه چې څوک ده کشماله ته نه پېژنې نه رښتیا وې وی کشموله خو توی ترور لور وه که نه ما د ترور لور وه خو ستا ښځه وه که نه هله بزنجو بیا راغله یالله خیر یالله خیر بزنجو بیا راغله
لکه ای سوري کورې سوري ته راواوړه دې خوا چېرته کښېنه مړه دا زه چېرته بوتلی ته کور ته لا نړې نه ما لښتي کې غورځولې وه کو نو ته په خپله وغورځېدې پلوت اوازه شو چې کاته مو بوډبړاکې وې او سړی نه و لاندې کنده بس هم لښتې وخله چې اوبه پکې نه وې څه شی دي زیړه دروازه ده که نه ویلې څه شی وای زوم نه لګي ته ماته ته ووایه ته خدایوي د ښځې جواب نه شمشاتاله ده که څه شی دی نو ته به د دې جواب وکړې خدای دا وخله په مزه یا هغه دې له مو ویلي د مو ښځه چې کومه ده که نه اوس بوډۍ ده نه بوډۍ ده خو ما خو نری نری اورېدل ته ورته څه پوډرۍ ویله ویم زم به او ښځې ته به دې ویمه چې خاوند دې وایي چې زما ښځه پوډرۍ ده دا کار خو په ښځو کې وي دا شیطانیه که نه په تو کې څرنګه راغلو نو زه شیطاني خو نه کوم صفا خبره کوم نه نو ته کرسي دې دې ویلې اچولې وه ته وایي ته څه وي چې څه خبره دا څه کوي څه ګوري مړه ورکوي غرب ورکوي اور دا څه کوي خبره وره ها وایه دا ته څه شی کوي خو دله کېنه په کلور کېنه که نه چې ته زیړه دروازه دې نه ده لیدلې کړکۍ زما په خیل اوبې څکلې هغه دا اوبه لاندې دا دی چې چپ که ډایلوګ ته هغه نه دا کټکۍ خو بالکل بنده ده کړکۍ کم ده بنده ده کټکۍ بالکل بنده ده څوک هم پکې نه ښکاري نه ورې خو تیاره ده خو کړکۍ دغلته نه ده که نه ته چې تا ګورې داسې کور وکړه لوړ شه ډبګري ګوډه له وره ډاکټرون دي هغو له وایه د مو شیش په ځای که یاره ګلبازه پرېږده دا خو پرېږده دا خو لیونی دی که نه دی به شي پتا به شي څه چل وکړم مړه په ایمان که نه ای وروره ویم دا احسان به دې په ژوند کې هېر نه کړم رور مې رور ظالمه رور واده شوی سړی بله ښځه کوي رور نو ولې ته واده شوی نه ته اوس مونه واده کړو زه د دې مشر یم چې ځای ته واده کم ده وره ستا مني ستا کرایدار دي تا راوستی دي نو خیر دی هغې غټ پټ پوډري په خاوند دی شکر دی او دا پې مینه ده په خپل خاوند باندې اوس چې ستا خاوند یې څه شی کوي کونډه خو نه ده کونډه ده ته به ته خاوند مړ کړی کونډه ده نه کونډه ده که نه ځکه خو خبره ورسره وکړه نه چې دروغ ویلې دی یاره پوډري خاوند دی دی نه پوډري دي که نه څوک پوډري دی خو داسې کار وکړه خبره ورسره وکړه ښه زه ورسره خبره کوم ته لاړ چې خپل کور کې سلا وکوه یاره یوه کونډه دی مو خوښه ده چې نیټې ته راشو منډې مور دې راولېږه نه کور ته یې بوځه که نه کوم مور څه شي له راولېږي رښتې له که نه چا نه به رشته غواړي زه یې ناست یم زه به ورشم زه به یې مشر شم خدای دې کوم ځای دغه ځای دی دا دی دغه نه مایک موت نه ما کار وکړه ها تو کور به وشي ته لاړ شه او اندرشیر نه سونا مونه واخله ها بوځه که نه دی بوځه روجې ټوله ګوره زموږ کور کې چرمخکې وغیره یاده نه ځکه بوځه که نه بوز روان کړی مې که نه بوزم دې که نه هغه ته مې خبره کول اوس یې ګرځاوه هی عاشقانم ړانده مانده راووتو ګلبختې جی وای جان څه غضب راغلی وړانده کاڼه راغلي دي دا یو چې کوم ده نو دو باټیار دی که نه کولال دی دغه تورو بریتونو باندې کولال و او دو بل چې کوم نو دو مخکې به یې واشرومونه صفا کولو ځکه سترګې کږې چوړیان موړیان خو داسې کور دی ته دا کړکۍ ډېره مه کولاوه مړی تا د زړه کړکۍ چې کولاو شي موږ تباه و برباد کړي ته چې کړکۍ کولاوې سړي سړي له ګوره زه تله نه سړی ښکارم زه هغه روټۍ پسې بار بار راوتم که نه ته خو دغه روټۍ زار خوان شه خو ووایه چې وړکي راوړه که نه خبره ما خو سړو ته نه کتو ما روټۍ پسې بار بار کړکۍ کولاوله وای ما په دې لاسو چاک نه لګوي چې لږه مړه شي ورګه صبر وکړه زه یې ټیکولو والا پسې ورڅم که نه او په کورون چې دوره ته بې عزته کم که نه په دې لوستې ته چاک ولګوم نه هر څه به خراب شي ورشه ته ما ته پیله روټۍ دواړه به ورته کښېنو وبې خوري ته به موړ شي چای به ته ګرمې کور نه ګرمې کوم پخې ما تا سره یو بله سلا کوم دا خاوند دې کوم ځای کارخانو کې وي خو پوډري تالو سره پاتې نه دیږي چې بس څه شو څه نه شو اوس یو کار کوو مو خبره اوره موقع نه وه که نه زه څم
او د خاوند ته تخته کوم وای دی به مړ کو مو ته به خپل کور جوړ کو او نور برونه کوډري سره ژوند نه تېروي ځکه چې دا غمازیون دي زه څم کارخانو له ته دا ته دا څه نمونه دی نه دا راته چې ته زما خاوند پیژنې هسې نه چې زما د خاوند په ځای بل څوک مړ کړي ماڼې زه به ترې تپوس وکړم چې لالبخت خاوند کوم یو دی ته به مو پرېږده ته دروازه بنده کړه او مو انتظار کوه چې زه سره د 300 ورخو راته روټۍ راوړه نو بیا مې میړه مړ کوه که نه نو دلوږې مې ولې مړه کړې روټۍ درته راوړم بس ته دروازه بنده کړه زه به ولې تله چې په چوټیکال راولېږم نه 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 زه په تا باندې باور نه کوم اول به دواړه روټۍ وخورو نو بیا به ښه ښایسته لاړ شي او بیا چې څه کې هغه وکړه خو ما له روټۍ راوړه که نه مړه شم بلوچه د روټۍ ورته راوړه که نه خلا د واخله د کم سکرپټ یې ورکړه خبره ګورون چې اختر دی مبارک دی شیخام نه غمونو نه مې خلاصه کړې خدای دې مړ شه داسې کور وشو چې تو کمپیوټري میړه کارخانو له لاړم ځوان صدر کې پټ کړی شیش مې ورته واچول چې ټوس چې په دې خېټه مې ویشتو او چې لږ څه تېرېدو جنازې یوړه او ښاخ یې کړو نو تا ته څه معلوم و چې دا زما خاوند دی ما تپوس یې وکړو ما ورته ویل ګلبخت خاوند کوم یو دی وایي دغه دی او په صدر کې پټ هم مې نه لیدو چې تور دی که سپین دی ډاز مې وکړو خو چې څرنګه مې په ډاز وکړو خلکو ویل زه نه مې تا وتاړو بس ښه دې وکړو چې د غمه خلاصه شومه اوس خو مې بیخي د غمونو نه خلاصه کړې اوس به که خیر یې موت او مزي وي اول به کوئی دن کوو کوئی دن نه پاس به ډورې کوته کوو چې د هغه غمه دې هم خلاصه کړمه او ته هم رانه وتښتېږې گرد مر پسی مولا جڑا روچی دا خو ما دا پلار کی دا کرسی چای خونتی دا مانا تا چپا څه شای تا څوک مړ کړو دا خو زما خاوند دی ورگا دنا پتا پوسو کم یاد ته د خاوند دی نو ما 302 چا وکړه سلام علیکم ارورا وعلیکم السلام کور د ورون شاه لکه غره مګه دوا کوه مړه یو تپوس درنه کوم لږ رادې خواشه دې زنانه نه سړیه زنانه نه په وړه ته خو چا مړ کړی نه وي ته خبره واوره مړه زما نه ښځه روکه شوې ده که نه ما وایي ستاسو په دې مالت کې خو چا ګډه نه ده روانې داسې ښځه مه ده که نه زما نه روکه څه نوم یې و د ښځې د ښځې نوم مې یاره خدای مې نه غلط دی ګلبخته خو نه وه ګلبخته وه رایت شو راته بلکل ګلبخته وه نه نو دا ما څوک مړه کړو ما خو 22 وې په کارخانو کې زه دې ویږدم کارخانې له داسې ګولۍ نه ده جوړه کړې چې د ګلابین پوډري سینه به پرې ولګي وایي که تا ته دې خواشه مړه دا څه په نه دو زنانه سره ودرېږي خپله مور خو نه لري سړیا که تا دا پوډر نسکا د نسکولو تا به دا حالات نه کولو دا ګوره زما ژوند تا تباه کړو د دې پوډرو د لاسه نن به ما دې څوکیدار ته نه ویل چې ما له روټۍ راوړه دا پوډر ته ولې څکې زما ژوند دې تباه کړو او ته اوس هم ما پسې دلته راځې ځه خپلو کارخانو ته پوډر دې څکه چا بس هغه دې نه مني هغه یې داسې خاوند دی په کډولي وینه نه نه زه پښتون یم نو ما ویلې لنګ والې دا ټول عمر به دا پوډر پرېږدي او زما خبره مه مني آینده به پوډرو ته نه ګورې او سم سړی به یو منټ زه مې فیصله کوم ته دلې ودرېږه وړه اوس هم څه تلي روغلي نه دي سوچ پې وکړه که پرېږدي چې اوس یې ته تخته دې خواجه نیسي نه تخته کړم زما خو له سترګې وغړې دي ګلبختې ښځې زه ګلبخته نه یم زه تا نه پېژنم خدای خبر چې تا څوک یې 1 2 3 ورته وایه پیژنې که نه مې پیژنې خو زما د زړه دا زره مینه ده زه تا ډېره ښه تا پیژنم زما سره د زړه مینه وه نو تا به دا پوډر ډسکله تا به زما دا زندګي نه لس منټو کې خو ډېر ټیم دله راشه ما خبره واوره مړه دې خبره واوره زما دې ښځې سره پرېږده ما خبره واوره زه دې پوهاوم زه دې پوهاوم دا یې تو ښځه ده بېشکه دین په دنیا ته یې ته څه دی زه یې نه پېژنم هغه خو یې چې زه یې نه پېژنم کدو
نو ما په څو پېژنې ما ګم د غیرت کار کړی بای داسې کور دی بې غیرته ډېر ګم غیر دغه راته بې غیرته نو ته وایې چې مو غیرت کور نه دی کړی نو خو بې غیرته شوې که نه و داسې کور دی مو خبره واوره هغه دې نه مني نو چې هغه دې نه مني او نه ته ټیک کېږي دې نه ښه خبره دا ده که نه مو خبره واوره چې بس چوټي که نه زه پوښتون یم نو مو دا نشه به زه پرېږدم او داسې به پرېږدم چې زه به د دې نشې نوم هم نه علم دا خو تل وای که نه خو زما خبره خو ته منې نه که نه بیا پرې راوړې اوس یې منمه ښځې اوس یې منمه کښېنه. بلکل یې منمه اوس یې منمه ولکه یو من زه ورسره سالو کوم چې تو بیا قبلوي که نه خبره وره خبره واوره ورته ووایه که نه مالا موږ 302 کړی زار یو نیم چې مو ویشتي څوک دي دا 302 اشتری به دې وکړه په دا باندې زه څه کوم دا خو د خپلو نشو نه نه اوړي څه چې وتښتو هغه تا خوله وخله ما 302 دی په ما وکړه ما څوک وویشتو چې ته نه وې لږ یې نه مړه دا ته ګوره 302 ته ګوره هلته بورې پرته وه کارخانو کې 3 ډزه لګېدلې وه ډزې دې په بورې کړي دي او 302 کړي چا په پورې ډزې کړي تا په بورې ډزې کړي ما ته ته کتل زه دو باندې بورې دې ویشتې د پاچه مړه هغه ډز ما په بورې نو تا به مولا ویلی وی که نه چې مو خاوند سره خوا کې بورې پراته وي نو زه څه خبر ما خو په کارخانو کې وینو چې ته دا کارونه کونه لږ معلومات به دې کړی نو ته بورې کې ویلی بورې کې نوم ته کېدې چې ما یوه ګولې وهه لاړه په بورې کې ننوته زه په بورې کې نوم زه په خپل څادر کې دومه بورې خو پرته وه د بل چې غژاک و پکې نو هغوی نه خو سره وینه راووته هغه څه شی که شربات و شربت نو پورې کې څخه ټماټر و هغې اوبه را روانې وې نشې د لاسه خو دې دا سترګې کولو که چې ته ما پېژنې هغه اوس دا پېژنم زما ضمیر ژوندی دی زه مړ نه دی زه پوډر څکمه او پوډر هم په خپل کپاټ راټولم په هغې څکومه د چا نه غلا نه کومه پرېږده نو بیا به خبرې کوو با داسې کور وکړه مو خبره واوره په دا پوډر موډرو نه ته چوټي وکړه اوس داسې کور دی که نه زموږ دین په دنیا خور یې بس مو کې هم غیرت راوچت شو د ده ضمیر ګل راوچت شو ما غیرت ګل راوچت شو اوس واوره دا پوډر دی که نه دا ګورې په علاج نه پرېښودی کېږي دا په غیرت پرېښودی کېږي او ما کې غیرت شته نو زما ټولو خلکو ته هم غواز دي چې مهرباني وکړئ ځان کې غیرت راولئ پرېږدئ دا پوډرې موډرې د مینې محبت 2 ورځې ژوند دی په خندا خوشحالۍ تېر کړئ مړه دې خوا چې دغه دی نه نه یو نصیحت ورته کوه هغه نصیحت ورته وکړم خو لکه ما اوس خور ده نو چې ته ژوندی خوله وکړه مامونه توره اول تعویضونه مې وکړو هغې نه بس خو بس ما کې هم خیرات راوړه داسې کور دی دی زوړ خاوند دی او دا زوړ خاوند په نوي خاوند مه بدلوه ده کې خیرات راغلو دی به اوس توبه وباسي او تو سلام ډېره مینه کړې ده خو دا پوډر نه پرېږدي بیا به دې ولمه دې مې دې ولي دې مې دې 2 ننځه ولي مړه یوه پورې واغې باندې کارتوس من بس الله په منو زه ته یو نصیحت کوم چې د خدای خاطر وکړو ورې لاړ شم هسپتال ته بوځه خو دا ستنې ورته ولګوه چې د نشې نه بیا واوړي هسې نه چې دوباره پرې راواوړي بیا به زه څه کومه ګلبازه بیا به زه نه زه مې دا ستنې وم ته کړکۍ بندې کړه نور بیا ورونه شي زه د هسپتال لا بوځم او دا ته یم که نن نه پس د بیا سکلي وي که نه مخکې خو مې بورۍ ویشتې دا پرې رسۍ تا د چاټۍ ولم ګلبازه پښتون یم تا راته ووایې که نه علاج هم کوم او پوډر هم پرېږدم وایه ښځې دوا راته وکړه چې خدای مې ته دې غم نه خلاص کړي هسپتال ته لاړ شي هسپتال ته چا چې څو هسپتال ته ځو دې له راځه ته کړکۍ بنده کړه کړکۍ مه کولاو بنده کړمه خو علاج والا ډېر ښکلی وکړه چې دوباره په پوډرو روان نه وړي ګوره زما ژوند تباه شو د دې سړي د لاسه زه په د یو کمرې کم د دې سړي د لاسه اوسېږم خپل کالي هر څه رانه لاړو یا الله ته په دې هسپتال کې د دې سړي علاج وکړې خدایا چې زما ژوند ښه شي یا الله دې ورور ته مې خدای پاکه ژوند ورکړې چې موږ سره دومره ښه وکړو مالی کمره هم راکړه او زما خاونده علاج هم کوي خدایا
په دې دنیا کې دومره ښه خلک هم شته